زه چا پسې شاته شاته نه ځمه، زه ځان له صوبه ځان له قانون یمه او وګوره تاریخ زما خبر به شي، زه د چا غلام نه یم، پښتون یمه. دا پښتون هیرو بدر منیر 15مه برسي نن په پېښور کې مناویږي. سردار غمجن یم د مرداني ځوان سره موږ سره اوسئ. دې وخت کې موږ سره د بدر منیر صاحب ډېر نیازبین زوی سید منیر صاحب چې د بار ملک راغلی دی د 15مې برسۍ دپاره موږ سره دې وخت کې ولاړ دی. د ده نه یو څو تپوسونه کوو. جناب د بار ملک نه په خیر راغلی. ډېره مننه جي، ډېره مننه. موږ اوله پیرم ستاسو کمې په مردان کې په برسۍ کې محسوس کړی وه او شکر دی چې ملاقات مو در سره وسو. حاجي څه محسوسوې؟ نو اول خو زه د مردان نیوز ون ډېره شکریا ادا کوم غمجن صاحب تاسو زموږ د مشران یې زموږ فخر یې چې تاسو هر کال د برسۍ د دومره په انتظار یې او د برسۍ د ورځو نه علاوه هم تاسو په بدر صاحب باندې دونه پروګرامونه په مردان کې کوئ چې زه ډېر مشکور یم، خوشحالېږم. تاسو زموږ فخر یې او دا ستاسو خواله دی چې یاره 15 کاله بعد هم که سوشل میډیا والا دي که چینل والا دي که هر او که عام خلک دي که فېډریشن والا دي که آل پاکستان بدر منیر فېډریشن دي که نور دي، هغوی د برسي مناوي او په ډېر په احترام سره مناوي او دعاګانې ورته کوي. دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. هغې غټه خبره دا ده چې بدر صاحب یو داسې وخت تېر کړی په انډسټرۍ کې چې هغه کچه کار نه دی کړی، ښه وخت تېر کړی دی، د عزت وخت تېر کړی دی. نو موږ په ډېر خوشحاله یو او ستاسو یو جهان مننه چې دې برسۍ ته راغلی او نور هم ښایسته کړه او د بدر صاحب تاسو هر وخت په وخت باندې په اخبارونو کې په شعر و شاعرۍ په هغه باندې تاسو هغه یاد کړی دی او یو جهان مننه جي. بدر منیر صاحب چې کوم دی دا یو عوامي هیرو، بین الاقوامي هیرو د یو دې ځل عقل منیر صاحب نه دی راغلی وجه بس عقل منیر صاحب خو را روانو خو لږ مصروفیاتو په وجه کور کې زکار ماروم روان دی او زه بار یم یا هغه راځي یا زه راځم نو ما خو ته راشه خو هغوی نه ځکه هلته کور یې بوس زما کم کا خپله لاړ شه انشاءالله سوات کې به زموږ یو هفته بعد ختم پروګرام یې هغې به هغه مشري بیا کوي او دا مو امید دی او لاهور کې دلبر دی لیکړله نو بس یو شی ګران ناظرینو یقینا سید منیر صاحب ډېر لوی وکړه چې د بار نه دې برسۍ له ځان راورسوه او دا یې ثابته کړه چې د بدر منیر حقیقي وارث یم. هم د دې سره موږ چې کوم دی نو اجازت غواړو. شیربازه یو ځل تا کوشش کړی چې زموږ دا دوستي په خپل ولای کې بدله شي خو الله ته منظوره نه وه. خو دا ځل زه راغلی یم، زما یقین دی چې انکار به راته نه کې. زه پوه نه شوم قادر خانه، زه خپل زوی دپاره ستا د خور رشته غوښتو له راغلی. قادر خانه څنګه چې تا انکار نه و کړی نو دغسې زه تا ته انکار نشم کولی. خو ګوره د لور خور خبره ده، موږ به په خپلو کې صلاح وکړو. نو که تاسو سهار لږ تکلیف کولی شئ نو ډېره به ښه وي. ډېره ښه ده، زه اوس ورځم. چیغ اوس کوي که نه؟ چیغ خو به زه هلس کم شیربازه چې کله ته ها وکې ها. د خدای په امان.